اوخای صبر ته پرېږده بس خیرونه ته تاسو ګورئ چې دغه اوس هم بند پاتې وه راومو ایستله تر اوسه پورې خپه باندې تړلې ده دغه ځای کې تړل شوې ده دغه ازاده شوه دا خیره بندي وه وخت څومره تکلیف یې تېر کړی دا د یوه نیمې بجې نه بند هلته مور یې بغېږي درې بجې دي دا د شپې د یوه نیمې نه بندي وه تر اوسه پورې اوس خلاصه شوله دغه ده دا کټه مې رنګه شوله څه کې مړه دي یو نرمه شته یو نرمه السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو بیګا شپه چې یوه نیمه بجه کومه سخته زلزله په خوست ولایت کې وشوله همغې سیمې ته موږ رسیدګي کړې ده چې دغه سیمه د افغان دوبۍ په نوم باندې یادېږي چې د خوست ښار نه لرې ده 2 ساعته لاره موږ وهله بالاخره دلته موږ راورسېدلو د دغې سیمې هغه زیانونه چې دغو خلکو ته اوښتي دي هغه مالي دي او کزني زیانونه تاسو سره شریکوو موږ سره واوسئ قدرمن لیدونکو دغه څخه تاسو ګورئ په دې کې 2 شهیدان شوي دي چې دغه د کور کوم سرپرست د هغې سره مو خبرې کوو دا کور اوس هم خطر کې ده دغه نور هم ړنګېږي که تاسو داسې وګورئ دا هم خطر کې ده دلته اکثرو خلکو کور نه وتلي دي خیمې وهلي دي که څه هم بیا هم اسمان وریځ دی د باران امکان هم شته که باران وشي د کورونه ډېر په خطر کې دي صاحب دا پېښه څنګه وشوه ته چېرته وې چې دغه پېښه وشوه زه په د لاندې کوټه کې وه که نه زه یې لاندې کوم ځای کې و دا کتی شو او کتی شو که وطن کې ولې در په در یم صاحبه زه په دا کوټه کې وم دا کوټه کې وې او د بل بچ مې د ښځینه بیا په دا کوټه کې وي ښه هغه دوه شهیدان چې وشول هغه کوم ځای کې و کوم ځای کې دا پېښه په دوی ځای کې وي دغه ځای کې وشوله دواړه بار کې سره پرته وي ښځینه وي که نه یوه ښځینه بله پېغله د الله څخه کوي وه امکان یې نه و د وتلو وتل بالکل امکان نه و دا وار څه ویشت ور و که نه دا خو دا مزدورونه د خلک د کوشش وکړه د وکاره یې نه وترله بله کومه کوټه مو چاپه شوي که دغه یوه دا بله دا دوی کوټه دا څه د ولو د چاپه ده که نه دا پوسله دا بله چاپه د غوښه نه خیمه وکاره نشته یوه شي طریقه نشته د غاز په ډاګر وړکي جنکۍ د ولمانه د موته چې راځي د غاز بغیر مې کښېنه ولیدي وړکي جنکۍ مې د غاز کښېنه ولیدي رښتیا هم اکثره چې موږ دغه سیمه کې خلک ګورو ټولو خلکو کورونه هر څه ایستلي دي ټول دې باندې دي ځینې خلکو که خیمې وسې درلودو هغې خیمې وهلي دي شاید تاسې هلته هم وګورئ چې هلته خیمې دي هغه پاس کورونه که ګوره هغه کور هم چپه شوی ځینې خلکو خیمې وهلي او ځینې خلک بیا دومره بېوسې دي چې خیمې یو شی هم نه لري دا خلک عجیلې مرسته ضرورت لري چې یو څه عجیله مرسته به موږ ورسره وکړو او بقي تاسو هغه کومک ورسره وکړئ په ګډه به دا کومک وکړو تر څو دا کورونه یو څه بېرته را جوړ کړو دا 15,000 افغانۍ صاحب واخله سره قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ چې د دوی ټول ماشومان د باندې دي د دوی هر څه باندې را ایستلي دي او کور ته د تللو امکان یې نشته چې دوی هلته ژوند وکړي ولې هغه کوټې په خطر کې دي دغه ماشومان الحمدلله د بېګانۍ شپې سخته زلزلې نه روغ راوتي دي الحمدلله متاسفانه چې دوی کې 2 نفر شهیدان شوي دي الله دې هغه وبخي دوی که تاسې وګورئ په دې ډاګ باندې ناست دي او هر څه دې باندې دي راځئ چې په ګډه دې سره همکاري وکړو دا خلک په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي خیمې نه لري اول خیمو ته ضرورت لري ځکه چې دوی د سرپناه شی لري نه نورو کورونو هم چې دا ډېر سخت مالي او ځینې زیانونه اوښتي دي هغه هم تاسو سره شریکوو موږ سره واوسئ قدرمن لیدونکو تاسو دغه کور هم ګورئ چې دا هم په بشپړ ډول ختم شوی هېڅ د ژوند کولو نه دی ځکه چې ټول کور لړزېدلی دی هېڅوک به کې ژوند نشي کولی تاسو که د حالات وګورئ ځینې خلکو خیمې وړي هغه ګورئ چې خیمو کې ژوند کوي دا کور مکمل ختم شوی د خطر سره مخامخ دی راځئ قدرمن دوستانو چې نور کورونه دي هغه هم وګورو قدرمن لیدونکو دغه کور چې تاسو ګوره دا هم په بشپړ ډول له منځه تللی په دې کور کې 3 نفر شهیدان شوي کور داسې خپله ګورئ چې دا د کور حالات دي وطن زمونږ شته خو مهاجر یم صاحبه دا کور کې څو نفر شهیدان شوي بخ کرگو خو یوه عمر کوي و دویمه خواندې وې وړې دا شهیدون دي او یومې بچی و یوه بچی دا زخمون دي دوه مې ورنه دي زخمون دي هغه اخیسته وړي دي الله دې شفا ورکړي الله دې شهیدون وبخي دا کوم ځای کې شهیدون شو دغه ځای راته وښیه دا 2 نفر په دغه ځای شهید شو دغه ځای باندې په دغه ځای باندې
دا یو نفر په وخت کې یو نفر په وینځ شهید شي او دا زخمیان چې کیمي دا دوا ولاتوي دوا په دغه کې وي دا درې ورکی وي او یو ځل کړه دا زخمیان دي دا درې کسان شهیدان شول دا په دغه کې وي په دوی دي الله دې ومشي کله نو انسان تاسو ګورئ دا کورم بيخي لمنځه تللی هیڅ د ژوند کولو نه دی کور کې خو څوک نشته اوس بالخال کور خالی ده کور خالی ده څوک نشته پکې نه نشته پکې نه راسيار شای پکې خاتم دی شایسته نه دی پکې پته دا کټلې په دا کې ز خپل بلا کې ټاکه پته شولم یم بوبر ودا په دا کې ټاکه پته شه الحمدلله قدرمن هدوادو دردون کې صحنه ده سخته ده چې کله د مکمل کورم لمنځه لاړ شي په کور کې د دوه درې شهیدان شي او پاتې فامیل دي زخمیان شي او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې شي او هغه د فامیل شیرین ورونه او غړي هغه د لاسه ورکړي واقعا درد لري واقعا سخته ده دا 1000 افغانۍ ور واخله نه چې تا کور بیخي ډېر خراب شوی او ډېر زخمیان لري ډېر هغه لري دا 1000 افغانۍ اوس موږ عاجل کومک سره وکړو انشاءالله نور هم هېوادوالو باندې غږ کوم چې د موږ دغه ورونه چې نن په بده ورځ کې دي راځئ چې په ګډه دوی لاسنیوی وکړو په ګډه دوی سره همکاري وکړو ځکه چې سخته ده چې کور کې د زخمیان پراته وي او کور دې په بشپړه ډول ختم شوی وي دا سخت حالت دی موږ ځو بل کور ته موږ سره پاتې شي مصايبا وطن زموږ شته خو مهاجر یا مصايبا غربت یم اخیستی بل خوران خلک چې وینم غربت یم اخیستی بل خوران خلک چې وینم خپل وطن کې ولې در په در یم مصايبا وطن زموږ شته السلام علیکم وعلیکم السلام قدرمن لیدونکو دغه بیا بل کور دی چې دا هم په بشپړ ډول له منځه تللی په دې کور کې هم 2 نفره ورور یادونه وکړه چې دلته شهیدان شوي دي او نور کور په بشپړ ډول د سخت زلزلې له امله له منځه تللی دی ورور ته خپل هم زخمي شوی فیرګمه لږ ګوته مې زخمي شوي دی لږ لږ دی په دا کې تاسو زه به د بار کې ټکې نه رایم دا کې ټکې ښه زه لا د زړه صبر دی چې را د شهیدونو مخې را د بکي رحم وکړي دغه وټ کې مور وفات شوله جمعت لرم وطن کې خپل کور لرم وجراله دا کټان رنګ شوله څه کومره دي یو نرمه شته یو نرمه شته الله دې وبخښي ته چېرته وې زه پکې بچ شوله ته پکې بچ شوې بس د الله کور و چې چا ټیم په راوي هغه به ځي او چې چا ټیم پوتي هغه به پته کېږي هدې دې مړه شوله ته خو چپړه کې دې بچي ته خو چپړه کې هم ډېرې زړې دي که نه نه مې دې یتیم چې نه یتیم شوی نه د چپړه کې دي تاسو ګوره چې اوس هم ټول شیان د خاورو لاندې دي د ژوند هغه اسانتیاوې هر څه له منځه تللی دي دغه شیان چې تاسو ګورئ هر څه د خاورو لاندې شوي دي دوی کومک ته ضرورت لري یو څه عاجل کومک موږ ورسره کوو او هغه دومره کومک نه دی بیا هم خو تاسو هم باید ورونو کومک وکړئ ځکه چې دا خلک ډېر ځپل شوي دي هم یې کورونه له منځه تللي دي هم په کور کې شهیدان شوي دي هم زخمیان لري یعنې د ژوند د هر ډول اسانتیاونو دوی بې برخې شوي دي یو څه کومک قدرمن لیدونکو اوس هم ډشکه کېږي زلزله ده دا ځای خطر کې ده موږ بلک نه داسې شو خدای نخواسته کومه بله پېښه ونه شي ورونو غږ وکړو چې زلزله ده ماته معلومات ونه شول خو ورونه وایي چې بیا هم یو ډشکه یې وخوړله اوس هم فکر کومه چې تا مخصوص کړله ډشکه
زلزله وه زلزله وه موږ ته پته لګي ښه اوس هم د ځمکه شورې سي نه هیڅ خالي وایي ما جټکا وایي په 10 منټه کې اوس هم په 10 منټه کې یو ډشکا وایي دلته په 10 منټه کې جټکا په غنټه کې جټکا وایي اول څه سبوګ ډېر جټکې والی هیڅ لږ کې اور پور کوم اوس هم ډشکا وشوله که نه دغه دیوال نه وخورېدل اوس جټکا وشو دی ته پته ولګه ما ته پته ولګه ښه زه پوه نه شم زه خبرې کوم نه شم پوه خیر الله دې باقي خیر وکړي دغه ټول کورونه چې دي د په خطر کې دي د افغان دوبۍ چې څومره سیمه ده ټوله سیمه لړزېدلې ده لنډې وایم ټوله سیمه لړزېدلې ده کورونه یې په خطر کې دي دوی ژوند نشي کولی په دې کورو کې دوی ټول کورونه له دې باندې ژوند کوي ځینې خلکو چې وس له دوی هغې خیمې والې دي او ځینې خلک چې وس نه لري همدغسې ډاک باندې پراته دي څه هم اسمان ورځ ده او ګنټه به د دوی ورونو په خبره چې بیا هم دغه زلزلې او ډشکه راشي دلته بیا ګنټه بعد بیا راځي دغسې کېږي که نه خو تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو موږ موټر کې یو یا پیاده مزل کوو کله چې موټر کې یا پیاده مزل کوي سړی نه پوهېږي که کله ولاړ بیا معلومات کېږي دوی اوس یې دونه وکړه چې ډشکه وشوله یو څه نه کومک چې دغه ورور سره موږ باید اوس وکړو عاجل کومک وطن زمون دا پیسې واخله یا مصایبه قدرمن لیدونکو موږ په همدغه سیمه کې یو دغه ورور موږ ولیدو چې دوی خیمه رابر کړي او دنه پوښتنې کوو السلام علیکم ستړي مه شئ دا خیمه چیرې وروړې دا خیمه کور مو چیرته دی کور مو ړنګ شوی دی مکمل دا خیمه هم چا نه وروړه ده دا د لبر میشه نه وی غنور خو خپل د سونو نه وروړه خپلونو نه وروړه فقط شه خپل کور د حفاظت لپاره دغه کور کوي کور مو ړنګ شوی دی قدرمنو انسان داسې ګوره چې دغه ورور کور ړنګ شوی دی او کور دپاره هڅه کوي چې د هر امکاناتو نه ګټه واخلي او خپل کور هغه کوچني ماشومان کور کې هغه زنانه په امن کې هغه دپاره د یو څه پیدا کړي تر څو دغه باران دغه شیان نه بچي نو دا خلک زموږ هم ستاسو مرسته ضرورت لري راځئ چې په ګډه دوی سره همکاري وکړو قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ چې موږ دلته یو بل کلي ته راغلو دا کلی هم په بشپړه ډول له منځه تللی باران هم شروع دی ای صاحب دا څو کورونه دلته ړنګ شوي دي دا غون څلور پنځه کرینه رنګ دی یخ دینه ونته خیدینه اوله کړ دا وکړ دا کرینه غون رنګ شوی دی ړنګ شوي دي یې چې څومره تاوان د وخت دی د خلکو ته یاره دغه ایسوبې نشه کړه خو دا تاون دا چې د سار د پټي نشای نشته چې سار ته کې پټ کو پخوره لوند دي هر څه پخوره لوند دي می سره چې هر څه قسم چې کیمه دومراسته وشي همیشه کیم اره نمونه همکاری می سره وشي په دا میش ډېر خواشي چې کیمه زده چې د میش همکار جوړ شي می سره قرباني وشي همیش کرینه رنگ دی همیش سره خیمه ضرورت دی د می سره تیرې ویرې دا کرینه دی د افغان دوبۍ چې کیمه زندو دا وطن دی چې کیمه زندو میش او چې کیمه د خیمه ضرورت لري کرینه رنگ دی په دا کار کې یو ځاوی او وخت نه کوتر قدرمنو انسانو تاسو چې ګورئ دا د دوی حالات دی دغه وګورئ هر څه د باندې پراته دي کله چې نور یې وګورو هر څه له منځه تللي دي وطن زمون گشته خو مهاجر یم صاحبه وطن زمون گشته خو مهاجر یم صاحبه دلته ښکلاګانې نشته چې کله به دغه خټ پول کې کومې ښکلاګانې وي کومې خوشحالۍ به وي هغه ټولې له منځه تللي وطن زمون گشته خو مهاجر یم صاحبه وطن زمون گشته خو قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ دا کور څومره ښایسته جوړ کړی ماشاءالله خو د الله پاک فیصلې بیلې دي هغه دغه کور اوس په بشپړه ډول د منځه تللی هیڅوک نشي کولی دلته داخل ته لاړ شي هر ورځ دلته ډار دی چې دغه کور خدای نخواسته چاپه نه شي څو نفره شهیدون شوي دي 2 نفره پکې شهیدون دي 2 کسان زخمیان دي اخوسته وړي دي او 6 کسان دلته دي دا کور توسې دی او دا زموږ دا چې دا کور په بشپړه ډول له منځه تللی دی ډېر تاوانونه اوښتي دي ځاني او مالي یو څه ناکومک چې موږ څه کوو خدای وکړي تاسې یو څه د درداوه شي او باقي پرونو خویندو باندې غږ کوم چې راځئ دغه دردېدلي هېوادوال ضرورېدلي هېوادوال په ګډه همکاري ورسره وکړو وطن زمون امرله دا نه کومک یم صاحبه په خپل وطن کې ولې در په در یم قدرمنو هېوادوالو اوس هم دلته یو حیوانات ایسار شوي دي چې وګورو چېرته دي دغه
نه دولاغات نني د وطن سرننګ شي خپل وطن کې ولې در په در یم صاحبه اوخای مونږشته خو مهاجر یم صاحبه ته پرېږده بس کله مونږ ته داسې ګوره چې دغه اوس هم بند پاتې وه راومو ایستله تر اوسه پورې خپه باندې تړلې ده دغه ځای کې تړل شوې ده دغه دغه دې ازاده شوله دا خیره بندي وه وخت څومره تکلیف یې تېر کړی بانده هلته مور یې مړېږي خیر کوم درې بجې دا دي د شپې د یوه نیمې نه بندي وه تر اوسه پورې اوس خلاصه شوله دغه ده اوس هم وکړه قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ بل کور ته راغلو دا کور هم په بشپړه ډول له منځه تللی چې په دې کې هر ډول امکانات له منځه تللی دي دې کې هم مالي هم ځني زیانونه راغلي دي د غرونه به څو پوښتنې وکړو د څو نفر شهیدان شوي دي 2 نفر 2 نفر شوي 2 نفر نه شي څومره زخمیان دي دلته 2 کسان زخمیان دي هغه چیرې دي هاي وړي شبخانه کې دي وړي نشانه کدا تاسو اوس هم وګورئ قدرمنو سم هغه ټول کورونه بشپړه ډول ختم شوي دي دا اوس هم په خطر کې دي شاید ولویږي دا اوس هم خطر لري چې دا کوټه هم چاپه شي دغه ډېر کومک ته ضرورت لري یو څه نه کومک چې موږ سره کوو هغه موږ اوس نه ورسره وکړو خو دا په دې باندې نه کېږي ټول چې لاسونه سره یو نه کړو د ډېر ځپل شوي دي دا ونیسه که څه هم دا ډېر کم کومک ده خو بیا هم خدای دې وکړي چې دوی یو څه چاره پرې وشي کورونه ډېر دي دلته بیخي ډېر کورونه دي دا څو هم کور چې موږ کومک ورسره کوو پښتنې ترانغلل زمونږ قدرمنو هېوادوالو تاسو چې ګورئ بل کور ته راغله دا کور هم په بشپړ ډول له منځه تللی که څه هم دلته دردونه او ستونزې بیخي ډېرې دي خلک وتلي دي خیمې یې وهلي دي کورونه یې پرېښي دي زخمیان یې په سپتالو کې پراته دي کوم شهیدان چې شوي دي هغه اوس قبرونه وهل کېږي دوی دپاره هغه هلته بندوبست نیول شوی اجي صاحب دا کور کې څومره شهیدان شوي دي تذکر کې 2 مړه شوي دي زخم 2 مړه شهیدان شوي فقط واجل کې دا مو فکر کوم هیڅ نه کومک درته کوم اجي صاحب پخپل وطن اجي صاحب که څه هم نه کم کومک ده بیا هم ډېر وګړي چې یو څه هغه شوی قدرمنو هېوادوالو تاسو وکتل چې دغه ډېر کورونه له منځه تللي دي بیخي ډېر تللي دي که ټوله موږ ویډیو کې راواخلو شاید دغه ویډیو تر 3 ساعتو پورې مو رسېږي دومره ډېر کورنۍ موږ کومک دوی سره وکړلو نور به هم کومکونه دوی سره کوو انشاءالله دغه خلک بیخي ډېر ځپل شوي دي راځئ چې په ګډه د دغه خلکو لاسنیوی وکړو دوی سره کومک او مرسته وکړو تر څو د دوی یو څه نه څه دغه ستونزې راکمې شي دوی ډېرې ستونزې لري تاسې وګورئ کورونه یې ختم شوي دي شهیدان ورته شوي دي زخمیان یې په سپتالو کې پراته دي ځینې خیمې پیدا کړي دي خیمې وهلې خو خیمو ته تر ټولو ډېر ضرورت لري راځئ چې یو خیمه ورته واخلو راځئ چې یو اوړه ورته واخلو یو داسې کوم ومو کولی شو دا کورونه ورته جوړ کړو دا به ډېره ښه شي خو دا خلک ډېر کومک ته ضرورت لري راځئ چې په ګډه دې لاسنیوی وکړو موږ سهار رسېدل ته اخته یو افغان دوبۍ کې چې دا د خوست ښار نه 2 غنټې لاره ده چې پلې مزل مو هم ډېر وکړلو دا کورونه چې تاسو ګورئ دا په مختلفو سیمو کې دي دا په یو ځای کې نه دي سهار راسې موږ اخته یو دغه د مازدیګر 3 او 14 دقیقې تر اوسه پورې موږ اخته یو دوی سره کومکونه او مرستې کوو کور په کور ګرځو چې دغه مختلف ځایونه دي چې ځینې ځایونه پلې مزل کوو ځینې ځای موټر کې ځو ډېرې ستونزې او مشکلات دلته موجود دي او لارې هم خرابې دي راځئ چې دې خلکو سره په ګډه همکاري وکړو دا دوهم ځل چې موږ افغان دوبۍ ته راځو په داسې یو حالت باندې راځو چې ډېر بد حالات وي ډېر موږ ودردېږو خدای دې وکړي چې بل ځل راځو په خوشحالۍ باندې راشو دا کومک چې موږ سره کړی دی په سعودي کې ځینې مسافر وروڼه وو چې الباحه ولایت اتا ولسوالۍ نه یې کړی وو ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان ستاسو کومک دغه دی بیا هم تر مستحقو کورنیو موږ توجیه کړلو الله دې نه قبول او منظور کړي په نورو وروڼو او خویندو باندې هم غږ کوم چې تاسو موږ سره کومک وکړئ دا خلک نور هم کومک ته ضرورت لري تر څو ډېر کومکونه ورسره وکړو تر بیا ښې چارې او ښه په صحرا په سمندر یم صاحبه وطن زموږ
صاحبا وطن زمونږ شته خو مهاجر یم صاحبا